تاسو ډېر کسان داسې لیدلي چې هغوی به ځان له یو څیز والي ښه په شوق سره او ښه سپېشل څیز به یې اغوستی په هلته کې به یې شیطان غوندې ملګری راشي چې لکه دا څیز خو تا اغوستی دا خو 1950 ماډل دی او دا چلیږي 2026 نو دی به فوراً خفه شي لکه تا مې په کومه بلا وړې دنیا تا مې څه جوړ کړو چلیږي 2026 او څیز مې د 1950 مې اغوستی دی نو دی به ډېر زیات خفه شي. اصل کې دا ډپریشن دا ټینشن موږ ته دلته کې ولې جوړ شو دلته کې موږ سره دا ټینشن چې جوړ شو دا د کمپیریزن په بنیاد جوړ شو او د احساس کمترۍ چې موږ شکار کیږو دا موږ د کمپیریزن په بنیاد سره شکار کیږو. تاسو ته زه یو ساده مثال درکوم. یو سړی دی هغه په داسې معاشره کې اوسېږي چې هلته کې ایوریج تنخوا د خلکو 50,000 روپۍ ده او دی پکې 1,00,000 روپۍ تنخوا لري. نو دی چې د کور نه بهر ته راوځي که نه ښه ده اوږې وداسې ټک کوي او ګیر چاپېره وګوري خو کله چې دی یو داسې معاشرې ته لاړ چې هلته کې ایوریج تنخوا خلک 3,00,000 اخلي نو دی به ډېر خفه وي مړه چې دا زما رسه تنخوا ده حالانکې تنخوا دلته کې 1,00,000 وه هلته کې 1,00,000 ده خو دلته کې خبره راغله بیا د کمپیریزن دی اوس کمپیریزن کوي چې دلته کې 3,00,000 اخلي او زه 1,00,000 اخلم نو دی به ډېر زیات د خفګان شکار کېږي. او کله چې موږ د یو څیز چیکینګ چې دی هغه د ریالټي په بنیاد نه کوو بلکې د کمپیریزن په بنیاد یې کوو دې ته ویلی شي پرسپچوال کنټراسټ او پرسپچوال کنټراسټ دا یو ډېر خطرناک څیز دی او خاص کر په نن سباني دور کې. تاسو ته زه یو مثال درکوم. کله چې یو کس موبایل نه استعمالوي که نه نو دلته به دومره ټینشن نه وي او دا کوم کس چې موبایل غیر ضروري استعمالوي دلته ټینشن یې زیوي د هغې وجه ته زه ښیم هغې وجه د سیلف اسټیم د احساس کمترۍ شکار کېدو او دې احساس کمترۍ څنګه شکار کېږي دی لاړ شي موبایل ته هلته کې مالداره خلک ویني د هغو ګاډي بنګلې ویني د هغو نور ښه څیزونه ویني نو دی بیا وایي چې لکه دا څیزونه ما سره ولې نشته یا د دغې سړي سره دي ما سره ولې نشته نو دی په دې ټینشن کې او روغه زندګي د ده نه په دې کې ځای شي. یا په موبایل کې خو دا فلټرې لګېدلي دي که نه سنیپ چاټ او ټیک ټاک کې خو ډېر شي بلا فلټرې دي نو دی چې کله په فلټر کې څوک ویني نو بیا د نه ځان مکمل هېر شي یار چې څه پکې دا خدای پاک څه شي پیدا کړی دا پلانکې سړی څومره ښایسته پیدا کړی او زه یې ګډوډ پیدا کړی یم پوزه مې ګډوډه ده سترګې مې ګډې وړې دي رنګ مې ښه نه دی. تاسو ته دلته کې یو حدیث یاد ساتل پکار دی په هغې کې محمد صلی الله علیه وسلم څه وایي او په قرآن کې هم دا آیات دی د هغې مفهوم او د هغې تشریح بیا علما داسې کوي چې سپیریارټي چې ده دا نه په رنګ باندې حاصل ده نه په نسل باندې حاصل ده نه په ذات باندې حاصل ده نه په مالدارۍ او په غریبۍ نه عربي ته په عجمي باندې نه عجمي ته په عربي باندې حاصل ده. سپیریارټي چې په کوم څیز باندې حاصلېږي هغه صرف او صرف تقوا دی. نو کله چې موږ د قرآن او د حدیث سټډي کوو که نه موږ به بیا د پرسپچوال کنټراسټ نومي څیز چې دی هغه به زموږ ذهنونو ته نه راځي موږ به څیز ریالټي چیکینګ چې دی هغه به د ریالټي په بنیاد کوو چې دا څیز موږ وګورو او چیکینګ کوو د دې کوالټي څه ده د دې کوانټټي څه ده د هغې په بنیاد باندې به کوو خاص کر د کوالټي په بنیاد باندې به کوو نه کې د کوانټټي ځکه چې په کوانټټي کې بیا خبره راځي د کمپیریزن. او یو بل اخري مثال درکوم. دا په دې سایډ کې چې کوم تاسو ته تصویر ښکاري که نه په دې کې 2 اورنج ډاټ دي. یو اورنج ډاټ نه ګیر چاپېره چې کوم ګرې ډاټ دي دا خړ کلر ډاټ وه دا غټ دي او په دې بل کې دا خړ کلر ډاټ چې دي دا واړه دي. اوس د دې په منځ کې یو اورنج ډاټ دی مالټي کلر والا یو غټ ټکی دی خو په دې وړو ډاټو کې تاسو وګورئ په دې کې به تاسو د مالټي کلر والا ټکی چې دی دا به تاسو ته غټ ښکاري او د دې غټ په منځ کې چې کوم دا اورنج ډاټ دی دا به تاسو ته وړوکی ښکاري. اوس حالانکې تاسو د دې لاینونو نه که دا پاس کوئ نو دا بالکل یو شان دي په سایز کې بالکل یو شان دي خو تاسو ته دا یو غټ ولې ښکاري ځکه چې تاسو بیا دلته کې کمپیریزن کوئ چې لکه دا د دې ګیر چاپېره چې کوم غټ ډاټ دي دا په منځ کې وړوکی ښه ډاټ دی خو که بلې بل ځای کې تاسو وګورئ لکه دا هم غټ ډاټ دی ولې دې ګیر چاپېره چې وګورئ دا خو معمولي ډاټ دي. نو دا څیزونه موږ کوو د کمپیریزن په بنیاد سره او کمپیریزن په بنیاد سره چې کله موږ د یو څیز ریالټي چیکینګ کوو نو دې ته ویلی شي پرسپچوال کنټراسټ. او کله چې یو کس پرسپچوال کنټراسټ مخې ته راځي او پرسپچوال کنټراسټ هغه خپل دماغ داسې ټرین کړی دي چې د هغه په ذهن کې دا پرسپچوال کنټراسټ چې دی دا ورننوتی نو تا ته پته شته چې دی بیا کوم نقصانونه کوي. تر ټولو نه اوله خبره خو دا ده چې دی د سیلف اسټیم وي لکه مطلب د احساس یې کمتري دی کې ډېر زیاتوي دی به د نورو خلکو ته غټ ګوري او ځان به ته اړوسه ښکاري نو چې زه په دنیا کې سره اړوسه کولی نه شم. دویم نمبر سوشل کمپیریزن تیوري ده
هغه به د مخې ته راځي. بل کاګنیټیو بیاس دی، په دې باندې بیا ځان ځان له خبره کېږي او بیا خبره اوږدېږي، دی به د دې څیزونو شکار کېږي. بل غټ نقصان چې دی هغه په دنیا کې هم دی او په آخرت کې د چې کوم نقصان کېږي که نه، هغه څه دی؟ هغه دی ګریټیټیوډ، ناشکري. دی به ناشکري کوي، دی به ناشکره وي چې الله پاکه دی چې سوشل میډیا ته لاړ شي که نه، فیسبوک ته لاړ شي، ټیک ټاک ته لاړ شي، دا ښکلي څوک ویني یا مطلب مالداره څوک ویني، دی به وایي چې الله پاکه یا به دې زه داسې ښکلی پیدا کړی وم، یا به دې زه داسې مالداره پیدا کړی وم، زه دې غریب ولې پیدا کړی وم، زه دې ګډوډ ولې پیدا کړی وم. نو بیا به مسلې تا ته دا راځي. دویم نمبر خبره دا ده چې ته به ټول عمر ټینشني، ټول عمر به ټینشني، سکون او د خوشحالۍ زندګي به ته سره کښېني نه. نو په کار څه دي موږ له د دې څیزونو نه چې کله موږ ځان بچ کوو، یو خو د سوشل میډیا استعمال نه بدېږي چې د سوشل میډیا غیر ضروري استعمال موږ پرېږدو. دویم نمبر کوم ضروري استعمال چې موږ کوو نو هغه د یو خاص مقصد لپاره یې کوو او هغه داسې مقصد دی چې هغه زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کولی شي. والسلام.